ډیر یو دردیدونکی او بد خبر. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوي ویډیو ته ښه راغلاست وایم. په لغمان ولایت کې 28 افغان سرتیري شهیدان شوي دي. لغمان کې امنیتي سرچینو تایید کړې ده چې د علیشنګ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو نننی برید کې 28 تنه افغان سرتیري شهیدان شوي او 9 تنه نور سرتیري بېدرکه شوي دي. بل لوري ته بیا په غزني ولایت کې هم د افغان پوځ نږدې 10 تنه سرتیري د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ کې 6 تنه پوځي سرتیري د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دفاع وزارت ویلي طالبانو تېره شپه دغه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه چې د امنیتي ځواکونو په مقابل غبرګون کې په شا وتنبول شول او مرګ ژوبله هم راوښتې ده. خو د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې په دې نښتو کې د ملي ځواکونو یو شمېر ټانګونه سوځول شوي، 10 تنه سرتیري وژل شوي او ځینې نور لا هم نادرکه دي. همداشان نن غرمه په غزني ولایت کې هم 4 د ملي اردو سرتیري د طالبانو برید کې وژل شوي دي. د غزني د ولایت شورا مشر نصیر احمد فقیري ویلي دغه سرتیري نن مازدیګر مهال د جغتو ولسوالۍ د رقیاک سیمه کې خپلې پوستې ته د تلو پر مهال د طالبانو له کمین سره مخامخ شوي دي. د غزني امنیتي قماندان هم دا پیښه منلې ده. تمه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ له اوربند او د سولې تړون لاسلیک کېدو سره په افغانستان کې تاوتریخوالي کچه کمه شي، خو طالبانو پر افغان ځواکونه خپل بریدونه کم نه کړل او نور هم زیات کړل. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پای ولدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.